ام وایې ښه دا لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا وایې ښه د تکلیف دپاره دا ډېر ښه مجرب دم دی چې کله هم تکلیف او ټینشن او پریشاني درته راله نهه ځله یې وایې ټینشن تکلیف پریشانی راشي نهه ځله وایې پریشاني ټینشنونه ورسره خدای پاک ختموي هر نه بغیر د مونږ دې څوک نه غواړو نو چا نه به غواړو الله نه به غواړو که بل څوک خو یو زمونږ دواګانې دي او په کېږي زمونږ دواګانې خو هسې یو ګردان جوړ کړی دی لاس به اوچت کړو بس هېڅ ته خبر نه شو چې مونځ وکړو یا بغیر د مانځه نه چې دعا کوو لاس به اوچت کړو بس په مخ به راکاږو منډه به وو ان الله لا يقبل عن قبل القلب الله غافل دله زه دوا خدای نه قبله آداب دا دي مخکې د الله حمد به الحمدلله رب العالمین بیا به په رسول الله مبارک درود شریف ووایې به لاس اوچت کړي او ښه په شوق باندې به دعا وغواړئ او داسې دعا به وغواړئ ادعو الله وانتم موقنون بالاجابه چې ستا یقین کې زما دعا خدای قبلوي نو ښه دعا به وغواړئ وجعله ورسره او د دعا نه پس بیا درود شریف ووایه او لاس اوچت کړه او بیا دې په مخ لاس راکاږه شمایل ترمذي کې حدیث دی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رفع یدیه فی الدعاء لم یحطهما حتی یمسح بهما وجهه چې کله به یې لاسونه په دعا کې پورته کړل نو هله به یې ښکته کړل چې په مخ به یې راښکل او په ترمذي کې هم حدیث دی د دې حدیث بعضې سندونو کې لږ ضعف شته او بعضې مضبوط سندونه هم شته بعضې قوي سندونه هم شته خیر آداب دی په مخ به لاس راکاږي او په الله به یقین ساتي د زړه نه به دعا غواړئ یو لطیفه ده خیر ورته لطیفه وویمه پادشاه وي په لاره باندې روان و نو یو سړی و هغه به چغې والې یا الله سترګې یا الله سترګې هغه مطلب نو چې ماله خدای سترګې راکړه خو د هغه د یا اصلاح سترګې وي چې خلک ما ته وګوري چې دی خو په سترګو نابینا دی نو پیسې به راکړي دی د سوال دپاره یو طریقه جوړه کړې وه یا الله سترګې یا الله سترګې یا الله سترګې خلکو چې وکتل لکه سړی خو ړوند دی نو پیسې به ورکوي نابینا دی بادشاه په لاره تلي د چغې سري وي دا یو نابینا دی ټول عمر دلته ناست دی او سوال کوي او بس دا چغه وایي چې یا الله سترګې نو خلک ورته وګوري پیسې ورکړي عمر نه دلته کېناستی وي ښه وي ما ورنږدې کې دپاره ړونده څه غواړئ وي بادشاه سلامه سترګې غواړم وی ښه عکسونه مو دی نه یاره وي ډېره چغې مې ووالې خو الله رانکړی وی زه واپس راځم او که سترګې نه وې درکړې سرمن دی وباس چغې وی سترګې سترګې او سترګې نشته ولې الله سره سترګې نشته څه وي شته که نه نو سب زه راځم پولیس ته یې ودرېږه بیا کښېنه چې دنه ړوندو نه ښودي ولاړه هو نابینا وي چې خدای داسې په غم وړي بجل جانه که تا یو چغه وواله ښځه نن میلاوي هسې د قصده لګې بلي د قصده لګې هم دغه مونږ ته ویو خدای ته چغه نه وی چغې کړې یا الله سترګې یا الله سترګې یو خدای پاکه مخکې خو مې سوال د پیسو له چغه واله بادشاه سپېره خو سرمن نه وباسي او بادشاه پولیس کې نو چې سړی ته نه ښودي او بس په سړي باندې داسې څیزونو باران شو چې خدای پاکه داسې په جال وړېدو داسې په غم وړېدو سترګې کم دي چې ماله به خدای راکړي دا خو د الله یو نظام دی چې هله دنیا کې نه ورکړی هغې په عوض کې خدای جنت ورکوي رسول الله مبارک فرمایي که نه من سلبتو کریمتې چا نه چې ما سترګې واخېستلې او ده پې صبر وکړو نو زه به دله دې په عوض کې جنت ورکړم والې والې بادشاه چې واپس راغی ړوند په سترګو جوړ شو چې بادشاه واپس راغی ړونده څنګه سترګې وی بادشاه سلامه سترګې مې جوړې دي وی څنګه جوړې دي دا څو ګوتې دي دا خلکو بادشاه ته وی دا څه کرتب وکړو جادو که څه وی نه 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 د مخکې چغه خدای ته نه واله د پیسو لاواز کو اوس چې د سر غم پرې راغی که نه نو دړنې خدای ته چغه وویله چې دړنه د خدای ته چغه وویله نو بیا خدای پاک قبلۍ ګورئ د بیبي زنیره نه وه د ابوجهل وینځه وه مسلمانه وه د ابوجهل ظالم په کور کې وه هغې کې به ابوجهل به واله بوډۍ وه غریبه وبه یې واله او به یې واله
نو دا وجود به زخمی شو وی شابه کنه خدای ته یې ووایه چې دا له خدای پاک دا سمه کړي که نه نو یو ځل یې وواله نو لاس یې وله مات کړ نو چې د دشمن په کور کې مې بوډی مې غوبینځه مې نو زر غریبې لوپټه په لاس باندې نه تاو کړ لاس یې ځان له وتړه زخمي به شو د لوپټې نه یا د کمیس نه مې چیرله وشلله نو په هغې به ځان له زخم وتړ ډېر ظلم مې پرې یو ځل یې په لرګي په دا سر وواله نو سترګې ړندې شوې نظر یې لاغ چې نظر یې لاغه نو ابوجهل ته خو په وایي څه یوې زه خدای ظالمه لنده دې کړمه نو چې زما وروڼو وینځم وي که نه او په سترګو ړندم شي او دشمن کره مې دا به څه کوي او په دې کې وله پیغور هم ورکړه وایي دا خدای ته وایه چې سترګې دله جوړې کړي چې دا کوم خدای ته وایي چې دا زما یو خدای دی نو دا غریب په تپ یا الله ستا لپاره زه زخمي شوم او ما د خپلې جامو نه ټوکړې تاو کړې کټ کړې پرې مې کړې او مې ترې تاو کړلې تا ته مې لاس نه دی پورته کړی به ته زما د حل نه خبرې که یا الله زما به انسانټۍ واړولی شوې زه ووالی شوم زما لاس مات شو ما په ټوکړه ځان له وتله خو ما الله تا ته فریاد نه دی کړی الله نه دې په سر والم دې ظالم او سترګې مې ړندې شوې نو زه اوس هم تا ته فریاد نه کوم چې تا الله پسې خوشحاله زه پې خوشحاله الله یو شی دی چې پیغور یې راکړه چې خدای ته دې ووایه چې دلی جوړې کړي نو دا پیغور نشم زغملی دا د نوم پیغور نشم زغملی نو خدای دو کارو کې یو کا یا دا سترګې را واپس کا یا رانه سو باسه چې دا پیغور بیا ونه نو الله والا واپس سترګې جوړ بار ته راووته نو سترګې جوړې وې وی څنګه ووایه خدای ته دې که نه چې دلی جوړې کړي ورته مې ویله جوړې کړې داسې سوال سره به اسباب هم جمع کې داسې به نه وی چې کټ کې پروت یو زمیندارانه کې او ته وایې خدای پاکه نو بس چې سمه غلی او بس دا بوجې ډکې نو ته به څه کرې لاس پې به خوځې یا خدای پاکه ټوله شپه سوچونه کې او نه پټي له ځې او نه کار له ځې نه دوکان له ځې او بس یاره چې سبا دوکان بس سم برجقي نو څنګه برجقي ته به خپل کسب کې او خپل اسباب به استعمالې نو برکت به پکې د الله نه غواړي به بس سوال کوم او لیلة القدر شپه به یو خدای پاکه بس چې سهار را پاسم چې دا خاوند مې د سرو زرو مولي وي مولې او کله دې پوزه را پرې کوم او کله غوږ را پرې کوم پوزې مو د سرو زرو مولي چې نو بیخ دې وزه ستا به پکې سي میړه خو دې لال که نه دا سوالونه به نه کوي د ګناه سوی او داسې سوال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی ابن ارقم رضی الله عنه دی که یو دی وخت یې مانه خیر نو وایي چې زه رالمه مدینې منورې ته په مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام د ګډې چیلې به هغې ته ډېره کړمه چې د دې نه پیس کا او ماله مې ږده وایي ما به د ورځې خپل عبادت و بیا ماښام رالمه نو د هغه ګډو چیلو نه به مې پی واخیستل نو ما به مسکل ملګرو به مو مسکل او یو جام به مو حضور پاک لام کېښوده د رسول الله مبارک به د شپې لږ لیټ راغی نو هغه جام به یې وڅښه نو کور ته به ته چې مونږ ګډو چیلی نه پی واخیستل مونږ پسکل نو رسول الله مبارک چې دی نو هغه لیټ شو نو مونږ وی حضور پاک یو نن نه راځي نو د هغې څه پی مونږ وڅښل چې پی څنګه وڅښل سملاسو دی کې نبي علیه السلام راغی یاره وایي مونږ ډېر زیات ملامته شو یا خدا خو مو وی ګنې نه راځي د هغې څه پی مونږ وڅښل دا به څه کېږي ځان هم د قصده اوده که حضور پاک مونږ نه پاسولو ډېر زیات حضور پاک کې ډېر رحم و غلی لاغ یو کټ ویلی سر اوچت که پی پکې ګورې نشته د بلې نه سر اوچت که پی پکې ګورې نشته د بلې نه سر اوچت که پی پکې ګورې نشته ټول لوښي وکتل پی پکې نشته اوس څه کوي رسول الله مبارک یا الله چې موږ څوک سیراب کې خدای ته سیراب که پر څونه ښکلی سوال یې وکړه یا الله چې موږ له څوک پی راکړي تم وله پی ورکړه بس صحابي پوه شومه چې دا یې وکړه وایي بړستن مې اخ وغورځوله او په منډه پاڅېدم مې د الله رسوله موږ وی تاسو نه راځئ دا پی هم څکلي دي وایي زه پوه شوم چې پیغمبر دعا وکړه کار وشو هغه چیلی چې ما له شلې وې هغې یوې له ورغلم په غولان مې والله زو د پیو ډکه جوه پی مې ترې واخیستل په رسول الله مبارک مې وڅکل هسې سوال به کوې او د موسی علیه السلام یو امتی و نو موسی علیه السلام نه راغی وی یو سوال د خدای دپاره زما نه وغواړه چې زما متعلق سبا بل ورځ وروستو څه کېږي چې ما پې خدای د مخکې نه خبره
چې سار د ما سره څه کېږي، بل ورځ څه کېږي، بله ورځ څه کېږي. هغه ویل لکه دا نامناسب دي، د دې غیب خبر الله سره دی او دا څیزونه چاته الله نه ښیي. خیر هغه د موسی علیه السلام هغه امتي ډېر زیات په هغه باندې ګران او نیک انسان و. نو موسی علیه السلام الله ته سوال وکړه چې زما دا یو کس سوال کوي چې زما متعلق وروستو څه کېږي چې زه پرې مخکې خبرېږم. وایي ګورې مناسب نه دي، خیر یې پکې نشته. هغه ته موسی علیه السلام وایي چې خیر دې پکې نشته. هغه وایي خیر مې دې پکې، ولې چې ما ته پته ولګي چې دې تجارت کې مې ګټه ده نو کوم به، او چې پته ولګي چې دې کې ګټه نشته نه به کو. چې ما ته پته ولګي چې دا کار د خیر دی نو کوم به، او دا د بدر نه به کو. ته خو پکې خیر ښکاري. وی الله وایي چې خیر دې پکې نشته. وي بس موسی د خدای پیغمبره ماله سوال وکړه، الله نه سوال وکړه، الله ورته سوال قبول. ګوره د شریعت خلاف سوال دی که بلکل ناجایز سوال دی. سوال قبول شو. چې قبول شو نو بل ورته پته ولګېدله چې زما یو اس دی او بل ورځ به مري، 2 ورځې بس به مري. بس زر یې اس بوته منډی ته او منډی کې یې خرڅ کړه، پیسې جیب کې واچولې. راغی موسی علیه السلام ته وی تا خو یې خیر پکې نشته، خیر ورسېد که نه؟ که ما ته پته نه وې لګېدلې اس به مې مړو. دا خره چې تا دوا وکړه دوا مې قبوله شوه، پته ولګېده راته چې اس مري، بس خرڅ مې که پیسې مې نغدې کړې، اوس که مري د چا به مري. موسی علیه السلام هم حیران ورته پته ولګېد چې یو غلام دی هغه به مري. زر یې غلام منډۍ ته بوته میلې ته او خرڅ یې کړه او پیسې جیب کې واچې. بیا خوشحاله دی او راغی موسی علیه السلام ته وی تا خو چې خیر پکې نشته که نه؟ دا دویم خیر. راته پته ولګېده چې غلام مې مري، خرڅ مې کړه، پیسې مې نغدې کړې، اوس که مري د چا به مري. یو څو ورځې تېرې شوې، ورته پته ولګېد چې اوس به ته پخپله مرې. دغه دی چې موسی علیه السلام به راغی جاړي او ځلانګ ګوله ده. څه جل دی؟ وایي ما ته خو دا پته ولګېد چې زه به مرم یو څو ورځې پس، نو بس اوس ځان ټیک کړه. دا خدای پاک چې د انسان نه مرګ پټ کړی دی که نه، اوهو دی کې د خدای لوی حکمت دی. که دا چاته پته وه ورځ به مې پلار مري، نو 40 ورځې او یو میاشت مخکې به خلکو کره په کور کې جلا انګوله وسو، خلک به یو بل راتله چې بل ورځ دا بابا روان دی. لوی غم به امینه کله وې په هر کې خوشغلي غم به او ډوډۍ به چا کوم ځای خوړله چې هغه ته یې وې چې ته به 3 ورځې پس مرې یا هفته پس به مرې، هغه نه په مخ کې چیپړ به و، ختم به و چې خدای پاکه دا څه دی. دا ګوره الله هر شي کې حکمت وي. لاړ موسی علیه السلام ته په ژړا شو چې هله بل ورځ مرمه، خدای ته وګوره الله ته سوال وکړه. موسی علیه السلام الله ته ویل دې کې خیر نشته. وی کله یو انسان څه ګناه وکړي غلطي وکړي لومبي یو مصیبت زمونږ پې رحم راشي، دا مصیبت به ده رانه ولو په مال یې وله ورغورځو، دی بچ شو. نو ده یو غلطي کړې وه، د هغه مصیبت د ده په سر د پاسه را روان و، نو مونږ پې رحم راغی، د هغه مصیبت هم وله په اس ورغورځو چې دا پرېږده اس به وله مړ کړو، لږ بې خفت و، دا موله ډېره ده. نو ده خو اس خرڅ کا، مصیبت یې ونه لیده، تکلیف یې ونه لیده، دا مصیبت بیا په دې سر د پاسه راغی. نو بیا پې زموږ رحم راغی، موږ وایي زه دا غلام به وله مړ کړو، په دې به یې لږ ودرېدو، دا موله ډېره ده. نو هم وله په غلام ور واچو، نو غلام خو د خرڅ که، هغه درد یې مونه لید. اوس بل څه شته دی نه، د ده سر پاتې دی، ورته یې ځان له کفن ښه مه دیدار واله خپې پکې ونغاړه. د ګناه سوال به هم نه کوه، ښکلی سوال به کوه. داسې نه چې ته غلا له روان یې، خدایه کامیاب مې راولې، یا سودي کاروبار کې د سود او خدایه نو کامیاب مې پکې راولې، یا د بل مسلمان مرګ له روانې او خدایه نو بس کامیاب مې راوله. د ګناه سوال به نه کوې، په نیکو کې د الله نه وغواړئ، ډوډۍ ته یې غواړئ، جامه ته یې غواړئ، عزت ته یې غواړئ، رزق ته یې غواړئ، بچي ته یې غواړئ، هر څه الله سره شته. ام من شیء الا عندنا خزائنه، الله وایي د هر څیز خزانې ما سره شته، او الله په دې خوشحالېږي، الله پې خفه کېږي نه. نو د دعا پسري بهتره خو دا ده چې 2 رکعته مونځ وکړه، قبلې ته مخ که او لاس اوچت که او الحمد شریف او د هغې نه پس درود شریف او بیا په اخلاص دعا وکړه. یقین وساته چې الله راله قبلوي، دا به په الله یقین کې نه به سوال کوې. دا زمونږ دا نه چې دا مونږ مړو له لاړ شو دوا به وکړو، نو بل وایي دوا به وکړو، نو چې 10 کسه دي 10 کسه وایي دوا به وکړو. رښتیا ووایه چې دا تاسو مړو له ځای کومې دواګانې کوئ، زړه نه یې کوئ.
نه کې پلار مړ دی هغه غریب پلار خښی او دی یې رونیسي یو دوا به وکړو بل به برونیسي یو دوا به وکړو بل دا یاره مړه تاسو هم تبتن او ما ته هم پته ده دا په مقبره کې چې د مړو خاوند ته دعا کوې دا ورته ځان ښایې که د مړي د بخښنې لپاره سوال کوې ځان دوا کم ده مچان شړی ده ځان نه دوا کم ده یو دوا به وکړو بل وایي یو دوا هلکه جنازه دوا نه وسه دا جنازه کې چې دوا وکړه څونه دعا اللهم اغفر لحینا و میتنا قشته دوا شوه ښه مزېداره بس پرېږده نیکبخته چې پلار ښخ کړي پرېږده چې مور ته ښکته شي قبر کې امور ورکوزه کړي پرېږده چې هغه ورور ورښخ کړي والله کې هم پرېږدو یو دوا به وکړو یو ورور وله یو رانیولي بل ورور وله بل رانیولي بل وله بل رانیولي پلار وله بل رانیولي او ښځه غریب هلته کې بل پردي خلک په قبر کې ورکوځئ او دوا به مطلب دوا نیسته چې ما ووي نظر یې مړي له راغلی ادعو ربکم تضرعا وخفیه ښه خدای ته زاري وکړي او پټه دعا وکړئ او چې لس کسه لاړ شي مړي لا بس یو دې دوا وکړي که نه نور دې بیا مې نه وایي یو دعا وکړې ښه مزېداره ښکلې حمد درود شریف د زړه د اخلاص نه وی خدای دا مړی وبخښي ټول دې پیا نه یو هم وایي یو دوا به وکړو دوا به وکړو مچان شړي داسې کې بل وایي یو بله به وکړو بل وایي یو بله به وکړو بل وایي یو دوا به بله خدای شته که چا خوله مړه یو پکې وایي دوا به وکړو انا لله و انا الیه راجعون ورشي دا دوا ده هغه بل یو دوا به وکړو الله اکبر لا اله الا الله لکه څاروی لالی تکبیرات تشریق وی یو وی الله دعا به وکړو الله اکبر ولله الحمد وایي د نر بچیه څه دې ووایي بس ځو مړو له ځو او بس نور او چې لاړ شي یو دوا به وکړو چې ځي بیا به یو دوا وکړو چا ته وکړو دوا دې وکړه خدای دې وبخښه دې ووایي درود شریف دې ورسره ووایي حمد د خدای دې ورسره ووایي لاس هم نه پورته کوې د دعا طریقه دا ده چې لاسونه اوچت کړه داسې یو بل سره پیوست کا او دا ګوتې تندي ته مخامخ کا او دا ورغبې مخ ته مخامخ کا او دا لیچې د زړه ته مخامخ کا ښه مزېداره خپلې دوا وکړه په عاجزۍ دوا وکړه پټه دعا وکړه یو کس دې دعا وکړي نور دې په امین ووایي الله بیا دعا قبل نه لس کسه تللي دي یو کینې او بل پاسې او دوا به وکړو یو کینې او بل پاسې دوا به وکړو او مړي والا غریب په کرسۍ ستړي چې کله ولاړې کله یو سر لري کله بل هغه له هم بیخ وویست مړي خو مونږ بس هسې بېسلې خدای بخین جنازه هم زمونږ څه دوا ده جنازې نه هم چې څوک وي څه له ځي دې پرون راغلی دی ما له زه وله ځم او دې نه یې راغلی نه ځم په بدل دی نو او څوک خوارو جنازه نه کوي ځال بچي جنازې له هلکه لیدې هم دي که نه دي او پولې ته یې رومال نیو جنازه نه کوي ډېر جنازه نه کوي څه جنازه خو عبادت دی ځان ورته ښیي ټولې کلي ولس هم جوړ کړی دی غم خادم ته جوړه کړې ده هم عبادت هم تباه کړی دعا آداب وپېژنې 2 رکعته نفل وکړې لاس په الله ته اوچت کې د خدای حمد درود شریف بیا دعا بیا درود شریف بیا لاس په مخ باندې راکاږه ښه مزېدار آداب یې دا د قبلې ته مخ کا آداب یې دا دی چې نیکي وکړه د هغې نه پس دعا وغواړه نور هر وخت دعا غوښتی شي په دعا کې څه خبره نشته او یقین به ساتئ چې الله به یې قبلوي او د زړه نه دعا وکړه او وجاړه خدای ته وکړه جلالان د ځان جلغونې کا رب العالمین ته نو دعا به الله قبلوي نو د دعا نه قیمتي عبادتونه نشته هر وخت الله او د غایب مسلمان غایب لم دعا خدای قبلوي دا مه وایه چې یو زما یو ملګری حج ته ما ته په خپله وایي اوس مړ دی الله دې وبخي خاص ملګری مو وی چې راتلم وی یو وی ماله دوا وکړه بل وی ماله دوا وکړه بل وی مال هغه وخت سره 2 لکه وی که 2.5 لکه داخله وه وی 2.5 لکه ما داخل اورې دې خلکو له دواګانې وکړه ورته نو ما ورته یې یو خبر راته وکړمه مې چې پیغمبر مبارک فرمایي چې د غایب مسلمان دعا د غایب د پټ هغه له دعا وکړي نو خدای به قبلوي او چې بیت الله لذي نو سنت دا دي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تروانو بیت الله له نو رسول الله مبارک لاس ونیو د مدینې نه ورسره بار ووت او ورته څه وایي رورکې ما په دوا کې یېر نه کېږي نو بیت الله له چې ځې هلته دوام قبلیږي یوه بل دا دی چې پیغمبر د حضرت عمر نه دعا غواړي
لوی سړی هم د کشر نه غوښتی شي او دریم دا چې د بل نه دعا غوښتی چې ماله دعا وکړه غریبه نه خفه کېږي او د غایب دعا د غایب دپاره خدای پاک قبلی او بله درته ویمه بل چې تاسو خوشحاله شئ چې غایبانه ما د یو مسلمان رور دپاره کومه دعا وغوښتله غلی خدای قبلی اقه به ماله هم خدای قبولی بلکې زه خو نه کوم بخل زه خو خپلو شاګردانو ته هم کوم نه کوم پکې بخل او خپلو مقتدیانو تاسو هم یادوم او خپل شاګردان هم یادوم ټول مسلمانان هم یادوم ولې چې یو مسلمان ته خیر ورسوي اوس جلب وشي او تاسو ته هم دا وایم زما بیان چې څوک اورې دلته نو ځان ته هم دعا کوئ ما جز فقیر هم پکې لګیا ته هم دعا کوئ ښه زه راته کوم ما ته هم دعا کوئ او ټولو مسلمانانو ته دعاګانې کوئ او بل د پلار او مور دعا د بچي دپاره خدای قبلوي پلار او اخلاص دعا وکړي بچي دپاره دا هم خدای پاک قبلوي او د مسلمان غایب دعا هم خدای پاک قبلوي دعا وکړئ چې الله چې موږ څومره دعاګانې کړي دي الله ټولې الله قبولې کړي یا الله چې څومره دعاګانې مې کړې ټولې الله قبولې کړي یا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم غوښتي دي موږ دپاره قبول کړي یا الله چې رسول الله مبارک د کوم سیز نه امن غوښتي دي خدای موږ له دې امن راکړي یا الله موږ ټول تا ته محتاج یو الله موږ ډېر عاجزان یو الله تا ته هم لاس نیولی دی خدای مال تا سره دی خدای د بچو عزت ته ورکړې خدایه رزق ته ورکړې او ګناه زموږ ګناهونه معاف کړه الله زموږ واړه ګناهونه لوی ګناهونه زموږ پټ ګناهونه ښکاره ګناهونه معاف